سلام د نن سهار د 9 بجو خبرونو ته مو زه سمیع الامیني هرکلی وایم. د امریکا بهرنیو چارو وزارت وایي چابهار بندر پر ایران د امریکا په بندیزونو کې شامل نه دی. د ایران چابهار بندر چې د پراختیا کار یې پروسه کال د ایران، هند او افغانستان له لوري پیل شو، په سیمه کې ارتباطي پل ګڼل کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت همداراز په ډاګه کړې چې له چابهار بندر افغانستان ته د اورګاډي پټلۍ جوړونې او د نورو موادو لیږد به دوام ولري. د ویل ده چې امریکا دا ځل د ایران د نفتو صنعت په نښه کړی، خو د افغانستان په ګډون 8 نور هیوادونه کولی شي له ایران خپل اړتیا وړ نفت وپیري. د ملي امنیت سلاکار د ناټو له لوی منشي سره په کتنه کې له افغان ځواکونو سره د ناټو د مرستو پر زیاتېدو ټینګار وکړ او زیاته یې کړه چې دغه مرستې کولی شي افغان وسلوال پوځ پیاوړی کړي. حمدالله محب همداراز په ډاګه کړه چې اوس مهال د افغانانو په مشرۍ د سولې ټینګښت لپاره اجماع رامنځته شوې او له طالبانو سره د سولې د خبرو شرایط هم برابر شوي دي. په دې کتنه کې یانس سټولتنبرګ د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې له بهیره ملاتړ وکړ او زیاته یې کړه چې دوی به د افغانستان د خلکو او حکومت ترڅنګ پاتې شي او همداشان له افغان ځواکونو به خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. په کابل کې د ملګرو ملتونو استازولي یا یونما وایي د افغانستان د پارلماني ټاکنو په درشل کې شپږ 50 کسان وژل شوي دي. دغې ادارې په یو تازه راپور کې چې د 2013 کال د ټاکنو تاوتریخوالي تر نامه لاندې تېره ورځ خپور کړی، همداراز ویلي چې په دې لړ کې 309 نور کسان ټپیان شوي دي. د یاد راپور له مخې ډیری مرګ ژوبله د تلې پر 28مې د ټاکنو پر لومړۍ ورځ رامنځته شوې او د تیرو 4 ټاکنو په پرتله چې په افغانستان کې ترسره شوي دا شمیره ملکي وګړو ته تر ټولو د لوړې کچې زیان په ګوته کوي. ولسمشر غني د ملي امنیت شورا مشر حمدالله محب او په پاکستان کې د افغانستان مخکني سفیر حضرت عمر زاخیلوال ته د دوی د غوره خدمتونو د استایلو په موخه د غازي وزیر محمد اکبر خان دولتي مډالونه ورکړل. ښاغلي غني په دې مراسمو کې په امریکا او پاکستان کې افغان کډوالو ته د رسیدنې او دا چې په دغو هیوادونو کې د افغانستان سفارتونه د افغانانو کډوالو پر کور بدل کړي د دواړو ډیپلوماتانو له هڅو مننه وکړه. د ویل ده چې حمدالله محب تر دې مخکې په امریکا کې د افغانستان سفیر و. 2 کسان د یوې ماشومې د وژنې په تور په تخار کې د پولیسو له لوري ونیول شول. د تخار د امنیه قمندانۍ د جنایي جرمونو پر وړاندې د مبارزې مدیر حامد ستانکزی وایي د غیر مسؤل وسلوال چې عبدالستار او خدایداد نومیږي تېره ورځ یې د طالقانو ښار په ګذر صدیق افغان سیمه کې په خپل منځي ډزو کې یوه 6 کلنه نجلۍ لګېدلې او خپل ژوند یې له لاسه ورکړی دی. د نوموړي په وینا یاد کسان له پیښې څو ساعته وروسته له 2 وسلو سره یو ځای نیول شوي دي. او ولسمشر غني یو ځل بیا د افغانستان د اوبو نه مدیریت لویه فاجعه وبلله. ښاغلي غني تېر ماښام د اقلیم بدلون نړیوالې اونۍ په مناسبت جوړه شوې غونډه کې د اوبو ترڅنګ د لمر او باد له انرژۍ څخه په ګټنې هم ټینګار وکړ او زیاته یې کړه په نږدې راتلونکي کې به د لمریزې برېښنا بیه له اوبو برېښنا هم ارزانه شي. نوموړي همداراز د ځنګلونو مدیریت ته په اشارې وویل هر ځنګل یو ملي پانګه ده، موږ باید د ارزښت زنځیر رامنځته کړو. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله مل.